نن مازدیګر موږ راغلو کور ته. نسیم شاه په ټوله لار باندې جړل وي زما غوا واپس راکا. خیر څنګه چې غوا ولیده نو نسیم شاه ډایرکټ لاړو غوا پسې. ما وې زما پلار نه تپوس کومه کوئ چې بوزه چې ټولې بوزئ تاسو یار. چې راغلم پلار ته مې وې جو بیا سو پلار خټ ټیټ ته حیا نه پاک کوم ماته وي تو موزه زما د کور نه. خیر چې راغلم دا خبره مې وکړه نو رضوان او بابر اعظم له وړې راواغستې او جنګ ته تیار شو. بختي رحمان رامنډه کړه او زه یې د هغوی نه لرې کړم او ماته یې دوی ته ووایه چې سبا پسې راشي او څه چل به ورله وکړو د شپې. بس ما او بختي رحمان ورته وی تاسو اوس ځئ او پلار به زه په سمان دې رضا کم تاسو به سبا بوزئ. خیر نسیم شاه رضوان او بابر اعظم لاړو ایله سا ډوبي کمه شوه یار. بس دوی چې لاړو زه هم کور نه بهر ته ووتم نو د کمنټس نه سامان راغلی او ما له د هندۍ ګانو کیسټ راوړی و. خیر لږ مخکې راغلم نو د کمنټس نه عمیر او شمس الاسلام راله ببوزی راوړی وي ګرمي زیاته ده ځان ته به پرې هوا کې. خیر چې کور ته واپس روان شوم نو عبدالباسط او سایلنټ بای راته میلاو شو او بوتل کې ورسره شملې وي دا واخله تا ته ګفت دی. خیر اوس فیمس شوی یم یار نو ډایرکټ کور ته راغلم او چت باندې د هندو ګانې اورېدې او څه ټس ټس وشو لاندې. چې ښکته مې سیکو نو غل لګیا و غوای بوتله چې اوس په تاسو یار بختي رحمان که نسیم شاه.